پل غازخیل که در مسیر آبروی ترنک در ولسوالی گیلان غزنی ساخته شده بود، چند ماه پیش در اثر سیلاب‌ها به گونه کامل تخریب شد. باشندگان منطقه اکنون هنگام رفت آمد با مشکلات جدی مواجه‌اند و خواستار بازسازی این پل هستند. موږ په لاره باندې بیخي ډېر په تکلیف یو چې پل تقریبا دغه یو شپږ میاشتې کېږي چې خراب شوی دی او لاره ډېره غټه عمومي لاره ده چې شی راته رسېږي نه، مریضان هم وي، سره موټرو سره ډېر په تکلیف یو، پر دغه لوړو شویو بیا ورې ودرېږي، سره زورونه وي، ډبرې ورته ږدو، بیا بل موټر راولو هغه یې هرچکه شوي، خو په تکلیف ډېر یې ورسره. او همدا پل سړنګ شوی، ټول خلک تګ راتګ نشي کولی، لاره بنده وي او مشکلات ډېر وي، خصوصا په هغو حالاتو کې چې بیا اوبه راځي یا سیلاب راسي، بیا خو بیخي موټر و موټرسایکل بیخي پیاده تګ هېڅوک هم څه نشي کولی. ته باور وکوه چې په دغه پسرلي کې دا پل اوبو له منځه یوه هفته به هم دلته موټران ولاړ وو، اوبه به روانې وي، اخواته به هم خلک پاته وو، دې خواته به هم پاته وو، مسافر به هم ولاړ وو. نو دا یو ډېره مهمه لار ده که دې ته توجه وشي او دغه مشکل او دغه ستونزې د خلکو پرسي، دا به یو ډېر مهم کار وي، ډېر ښه کار وي. از سوی دیگر مسئولان محلی مشکلات مردم را تایید کرده و میگویند که موضوع بازسازی این پل را با مسئولان مربوطه در میان گذاشتند و سروی تکنیکی آن نیز انجام شده است. په دې باره کې ولسوالي مقام هم هلې ځلې کړي دي، کوشش یې کړی ده، تر لوړو مقاماتو یې دا خبر رسولې ده، حتی د ولسونو هم دغه کوشش کړی ده چې تر لوړو مقاماتو دا خبر رسولې ده، حتی سروې هم سوې ده، تخنیکي همکاران هم راغلي دي چې سروې یې سوې ده او د دې کار انشاءالله کیدونکی ده. بر اساس معلومات ولسوالی گیلان ولایت غزنی دارای 160 قریه است که حدود 80 قریه آن از طریق پل غازخیل با یکدیگر ارتباط دارند. باشندگان منطقه میگویند اگر این پل پیش از فرا رسیدن زمستان بازسازی نشود، رفت آمد مردم با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.